سلامونه نیکې هیلې او احترامات د افغان روباټیک ټیم ته ښه راغلاست. موږ د افغان روباټیک ټیم په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د روباټیک په برخه کې په پښتو ژبه تاسو ته د اردوینو درسونه وړاندې کوو. نو زه محمد ناصر امیري یو تن د افغان روباټیک ټیم غړی راغلی یم تر څو تاسو ته د دغه کورس معرفت وکړم. نو په نننۍ ویډیو کې کوم چې زموږ د کورس فقط اولنۍ ویډیو ده او موږ ورته ویلی شو چې انټروډکشن ویډیو ده. ساده په دغه کې به موږ او تاسو د دغه کورس لپاره څنګه کوو معرفت به کوو. نو په نننۍ ویډیو کې به موږ او تاسو فقط 3 سوالونه عمده ته ځواب ورکوو. اول سوال، موږ څوک یو؟ دوم سوال، زه څوک یم؟ دریم سوال، موږ څه غواړو؟ د دغه کورس په وړاندې کولو کې یا د دغه کورس په اتمام سره به څه شی کولی شو؟ د دغه کورس پلان څه شی ده؟ د دغه کورس په اخره کې به تاسو څه لاسته راوړلی شئ؟ نو راځو په دې خبرې کوو. راځو تر ټولو نه مخکې لومړني سوال ته ځواب ورکوو. موږ څوک یو؟ موږ په افغانستان کې لومړنی روباټیک ټیم یو په دغه اوس وخت کې چې په افغانستان کې د روباټیک په برخه کې خپل فعالیت ته دوام ورکوو. زموږ خدمات ټولنې ته چې دی موږ د هغوی له جملې څخه ویلی شو چې موږ خپل آنلاین درسونه لرو، کورسونه لرو چې دغه کورسونو له جملې څخه زموږ چې دی د HTML5 کورس ده، زموږ د اردوینو درس دی په دري ژبه، زموږ خپل افغانانو لپاره چې زموږ د همکارانو لخوا تدریس کیږي. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومات دی په افغانستان کې د روباټیک او الکترونیک په اړه هغومره معلومات چې څومره باید وي موجود نه دی. یا هم داسې ویلی شو چې په نړۍ او انټرنیټ کې ستا خو په انګلیسي ژبه دي. نو زموږ ټیم راټول څه او داسې پرېکړه یې ونیوله تر څو موږ وکولی شو د دغه کمرې له لارې، د دغه چینل له لارې خپلو هیوادوالو ته خدمت وکړو. زه نن تاسو ته د داسې کورس معرفت کوم چې د هغه په خلاصولو سره به تاسو وکولی شئ ډېر څیزونه وکړئ. نو راځو د دغه ویډیو په شروع کولو سره موږ خپل د پښتو اردوینو کورس لړۍ شروع کوو. او هر هغه څوک دپاره د هغو خلکو دپاره چې څوک په پښتو ژبه کې مشکل لري، ما کورس اردوینو در زبان دری داریم، میتونین از چنل ما تماشا کنین. او د هغه څخه وروسته موږ هم همدغه کورس د هغه کسانو دپاره او په آینده کې د نورو درسونو دپاره تر څو تاسو وکولی شئ چې د نړۍ سره ځان برابر کړئ او موږ وکولی شو چې د نړۍ سره ځان برابر کړو په انګلیسي ژبه هم لرو. موږ د افغان روباټیک ټیم د هغه څخه وروسته په دویمه برخه کې په عملي کارونو کې په پروژو باندې هم کارونه کولی شو. په پروژو باندې هم کارونه کړي دي او موږ انګوینګ پروژې هم لرو چې کار پر کوو مخکې ځي. په هغه پروژو باندې چې موږ کار کړی دی کولی شو چې ذکر کو د اردوینو وړې پروژې کوم چې موږ ورته ایکسپریمنټل پروجیکټس هم ویلی شو. دغه څخه وروسته په انګوینګ پروژو کې زموږ چې دا ځینې روباټونه دي او د درې پروژې مونږ تکمیل کړي هم دي چې د هغوی څخه مونږ کولی شو د ویژن R1 یادونه هم وکړو. ویژن R1 په اړه زموږ ویډیوګانې په چینل کې سته، انټروډکشن یې سته. لنډ به داسې تاسو ته داسې ووایم چې ویژن R1 زموږ یو روباټ دی چې زموږ د افغانستان د هلکانو په واسطه، زموږ د ټیم په واسطه له صفر څخه جوړ شوی تر اخره پورې چې په کامیابۍ سره ټیسټ شوی هم دی او کار هم کوي. او په آینده کې به موږ انشاءالله تر انډسټریل حده پورې به موږ وکولی شو ماشینونه، روباټونه او داسې نور تولید کړو. نو دا زموږ په اړه د افغان روباټیک ټیم. او که تاسو کولی شئ چې د نورو معلوماتو لپاره زموږ فیسبوک پاڼه، انسټاګرام پیج، ویب سایټ او یوټیوب ځان سره فالو کړئ. زموږ د دغه کورس نوم چې دا د اردوینو لارښوونې په پښتو ژبه. ولې؟ مخکې مې تاسو ته وویل یو له عمده دلیلونو څخه چې موږ دا پرېکړه وکړه چې دغه کورس شروع کړو هغه دا وه چې په افغانستان کې موږ د روباټیک په اړه د الکترونیک په برخه کې لږ څه وروسته پاتې یو. د دې دپاره چې وکولی شو د هغه شیانو نه چې په نړۍ کې وجود لري، په انټرنیټ کې وجود لري، سالمه استفاده وکړو. نو زه راغلم او تاسو ته څنګه کوم هغه درسونه په ډېره عادي، ساده او عام فهمه ژبه انشاءالله تاسو ته وړاندې کوم. دغه څخه وروسته په دغه کورس کې به څه وي؟ دغه کورس کې به موږ د اردوینو په اړه معلومات واخلو. اردوینو څه شی ده؟ څه وخت جوړ شوی؟ تاریخچه یې چا جوړه کړه؟ ولې یې جوړه کړه؟ څنګه استفاده کوی شو؟ کوم شیان موږ ته په دغه کورس کې لازم دی؟ دغه څخه وروسته پروژې پکې څنګه جوړولی سو؟ دغه پروژې چیرته استفاده کیږي؟ دغه ټول شیان به موږ له صفر څخه تر سلو پورې
به د دغه کورس په لړ کې به انشاءالله موږ څنګه کوو زده کوو. د دغه کورس په اتمام سره به تاسو وکولی شئ چې په خپله د اډوینو په آی ډي کې کوم چې د سی پلس پلس ماحول لري په هغه کې کوډ وکړئ. هر هغه سیز، هر هغه نظریه چې تاسو سره په ذهن کې ده وکولای شئ هغه د خپل ذهن څخه کمپیوټر نه او د کمپیوټر څخه بورډ ته انتقال کړئ. چې هغه که څومره هم ابتدایي پروژې وي یا هم څومره ایډوانس. د ابتدایي پروژو په لړ کې یا د ابتدایي پروژو په مثال کې موږ داسې ویلی شو به طور مثال لکه تاسو یو ساده موټر جوړ کړئ چې د هغه کنټرول د تلیفون څخه کوي. دا یو ابتدایي پروژه ده. او تر ډیر ایډوانس پروژې پورې لکه د سی ان سی ماشین، صحیح ده، یا هم همداسې ویلی شو لکه پلاټرز، صحیح ده، پن پلاټرز. که چیرې تاسو په دغه فیلډ کې معلومات لرئ ډیره ښه ده، یو پوزیټیو مثبت پوینټ دی تاسو لپاره. که چیرې نه یې لرئ مه خفه کیږئ، انشاءالله موږ له ډیر بیسیک څخه له صفر څخه تاسو ته دغه درسونه شروع کوو تر آخر لیول های لیول ایډوانس پورې چې د کورس په آخره کې به تاسو وکولای شئ هر هغه څیز چې تاسو په ذهن کې ولرئ ژوندی او عملي بڼه ورکړئ. نو دا وه زموږ د اردوینو درسونه په پښتو ژبه کې د معرفت اوله ویډیو. زموږ سره پاتې شئ په دغه چینل کې. زموږ راتلونکي ویډیوګانې به انشاءالله آن سکیجول وي. سکیجول به اعلانیږي زموږ د سوشل میډیا له لارې او موږ به خپل ویډیوګانې تاسو ته اپلوډ کوو. تاسو کولی شئ له هغه څخه استفاده وکړئ. که چیرې کوم سوال، پوښتنه، غوښتنه ولرئ په کمنټ کې وکړئ. انشاءالله الرحمن ستاسو پوښتنو سوالونو ته به رسیدګي کیږي. ښاد، آباد او سوکاله اوسئ. د لا پرمختللي او بریالي افغانستان په هیله. والسلام علیکم.